اشرف غني وویل د اساسي قانون خلاف هیڅ سیاسي توافق نه کوو. نن مو درته د عبدالله ولسمشر اشرف غني د جوړجاړي په اړه مهم مطلب راوړی دی. هیله ده تر پایه یې وګورئ او روزمره د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غني ویان صدیقي وایي له عبدالله سره د یوې سیاسي موافقې لپاره خبرې روانې دي او په وینا یې دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. صدیقي وویل ولسمشر غني ژمن دی تر څو هیواد کې روان سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي. له همدې امله یې د یو سیاسي توافق په موخه هڅې پیل کړي دي. صدیقي وویل چې هیواد کې د سیاسي کړکېچ له امله خلکو ته د ورپیدا شوو اندېښنو د له منځه وړلو په موخه افغان حکومت دغه سیاسي توافق ته غاړه ایښې ده. ولسمشر غني او عبدالله په داسې حال کې د سیاسي توافق ته نږدې شوي چې دواړو تېر 15 کلن ملي یووالي حکومت په یو ناکامه تجربه ګڼلې ده.